کیو چې کله الله تعالی په آدم علیه السلام کې روح واچاوه نو هغه پرنجې وکړه الحمدلله ویلي الله تعالی ورته جواب دی يرحمک الله ورکه نو بیا د ملائکو یو مجلس هغه تعالی او سلامي واچاوه او روایتونه معلومیږي الله تعالی ورته فرمایله چې دا بستاد بچو په خپل منځ کې د ملاویدلو کلام وی او سلام بوي د قشان به یو بل سره ملاویږي په سلام سره نو اول کلمات د دینه معلومیږي د سلام دي او الله تعالی په سلام باندې خپل حکم کړی دی او دا د مسلمان په بل مسلمان باندې حکم دی سلام اچول چې کله یو انسان بل انسان سره ملاویږي په کار د چې سلام واچي د معاشري په آدابو کې دا خبره راځي چې درې خبرې لازم دي یو د انسان حق دی یو په انسان باندې فرض دي او دریم ادب خبره ده نو دا درې ولا پیجندل په کار دي هر انسان د پاره یو حق دی په کار چې هغه ته حق ورکړي شي بل په هغه باندې فرض دي په کار چې هغه خپل فریضه ادا کړي او دریم ادب دی نو دغه شان د انسان د پاره چې کله یو معاشره کې دا په ژوندۍ تیری په کور کې ژوندۍ تیری په مدرسه کې ژوندۍ تیری په یو مارکیټ کې ژوندۍ تیری که شرط هم دا اوسېږي د درې خبرو به دا خیال ساتي یو د حق دی دا به د خپل حق مطالبه کوي بل د فرض دی چې دا به خپل فرض ادا کوي او بل ادب دی هغه به رعایت ساتي په منځ کې د ادب لکه د دې مثال اسانه خبره ده ته یو ځکه ناشتي نو بل کس راغی نو ستا حق دا دی چې هغه تا باندې سلام واچي او دا هغه باندې فرض ده چې سلام واچي یو شرعي فرض دی یو فرض په معنا د لزوم لازمه ده د معاشري د آدابونو دا خبره ده چې کله یو انسان بل انسان سره ملاویږي نو چې کم ناشته راتلونکي په هغه باندې سلام واچي نو دا هغه فرض خبره ده چې سلام وکي پتا باندې او دا ستا حق دی او خپل کې ملاویدل په ادب سره دې ته ویل شي حسن معاشرت او خسته معاشره نو د هر انسان چاته ته دعوت درک نو دعوت چې کله ته ملاو شو نو دعوت قبلول دا فرض دی پتا باندې چې داغه دعوت قبول کی او هغه ته ورشي او دا د مسلمان په بل مسلمان باندې حق هم دی چې کله ته دعوت ملاو شي نو هغه به پوره کی نو چې کله ته په یو معاشره کې ژوندۍ تیرې نو خپل فرض او پیژنه چې زما فرض څه شي دی لکه په مدرسه کې موتا وخت یې نو د طالب فرض دا دی چې هغه به سبق یادي سبق ته پوره توجه ورکړي د استاد فرض دا دی چې هغه به ته سبق خای د مدرسې د انتظامی فرض دا دی چې هغه به ته خوراک او د آرام د پارزه هغه برابرې د استادانو بندوبست بکې د دې په منځ کې آداب دي طالب بم په ادب سره ژوندۍ تیری استاد بم د آداب او خیال ساتي نظم او انتظامیه بم د آداب او خیال ساتي نو په دې سره مدرسم چلیږي دغه شانستا کور دی ته په یو کور کې ژوندۍ تیری نو په کور کې ستاسو حق دی تا ته به حق ملاویږي بل ستا فرض دی هغه فریضه به پوره ادا کړي او خپل منځ کې چې کوم ملاویدل دي کشران د مشرانو سره ورونو سره خویندو سره مور سره دغه شان ترور سره نور چې څومره رښتینی ستا سره په کور کې د آداب او خیال بساتي نو آدم علیه السلام جماعت د ملائکو تراغي او سلام ورته واچاوه